د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي نور باید یوازې پاکستان ته په افغان جګړه کې د ذمہوارۍ ګوته ونه نیول شي. قریشي زیاته کړې چې افغان سوله یوازې د پاکستان کار نه بلکې د ټولو غاړو ګډ مسؤلیت دی. هغه دا خبرې نن دوشنبه اسلام آباد کې د سیمهییزې سولې انسټیټیوټ لخوا جوړې شوې غونډې ته وینا کې کړي دي. د قریشي په وینا ولسمشر غني او نږدې کسان به ژر واشنګټن ته په رسمي سفر لاړ شي. زه دوی ته نیکمرغه او ښه سفر غواړم، خو اجازه راکړئ چې مخکې تر مخکې ووایم که د دې سفر هدف د تور لګولو د یوې نوې لوبې پیلول وي او پاکستان په افغانستان کې د ټولو ناروغیو او د سولې په پروسه کې د نه پرمختګ مسؤل ګڼل کېږي، ګټه به ونه کړي. د قریشي په خبره که د افغانستان د سولې پروسه خرابېږي پاکستان باید مسؤل ونه بلل شي. د هغه په وینا دا ګډ مسؤلیت دی او هیڅوک باید ورته نور پام ونه کړي چې که حالات خرابېدل نو پاکستان پرې ملامت کړي. موږ مسؤلیت په غاړه نه اخلو. پاکستان په افغانستان کې د سولې په پروسه کې ریښتینی او مخلص دی. قریشي همداراز زیاته کړه موږ په کافي اندازه تورن شوي یو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې د ټرکټو په نوم د افغانستان او پاکستان د نظر خاوندانو غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې چې په غیر دولتي کچه جوړه شوې د دوو هیوادونو ترمنځ د راتلونکو اړیکو، سولې، پرمختګ او دوستۍ پر موضوعاتو خبرې کیږي. د یادونې ده چې قریشي څو ورځې وړاندې د پاکستان د پارلمان په یوه غونډه کې هم د ښاغلي محب نیوکو ته توند غبرګون ښودلی و او له افغان ولسمشر یې پوښتلي وو چې ولې افغان حکومت له یوې خوا له پاکستان مرسته غواړي او له بلې خوا پرې تورونه پورې کوي. قریشي نننۍ ناسته کې د افغانستان د ملي امنیت پر سلاکار سربیره د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح نوم هم اخیستی او ویلي دي چې زه په څرګندونو اندېښنه لرم. افغان حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو افغان سیال محمد حنیف اتمر مخکینیو څرګندونو ته په ځواب کې ویلي و چې د پاکستان له همکارۍ پرته افغانستان کې وینه تویېدنه نه درېږي.